کلدارې خو دلته ډېر وخت وشو 40 کاله یې وشو دا به په قرار دغه کوو ولسوال صاحب او قومندان صاحب هم انشاءالله چې په دې کې کار وکوي دغه کوي بندېدو وعده یې کړې ده سره مکمل جلال آباد نه ورک شو کلدارې او بس دا خیري بارډر دی د پاکستان سره ځکه د کلداره جمع ده ټول ولایتونه دلته راځي بس دغه ځای کې یو مشکل پیدا کړی دی مارکو بازار ته وایي مارکو وایي ولا چې اوس د خلکو نه دغه مشران هم دغسې اورېدلي چې دا مارکو دلته پخوا چېرته ښامار و څنګه د غره کې اوس هم یو پټه شته دلته مخامخ تاسو به ښکاري نو دغه ځای په دې دغه شي باندې مارکو باندې مار باندې مشهور دی نو دلته یعنې ما ښامار و چې ښامار و دلته مړ شوی ده بیا نوم یې دلته ایښی ده دغه شوی ده سره اوم شته وروره او تورم شته سرک اول جوړو شنم جوړو ترخیم جوړو دا کومه مشهوره ده مشهوره قهوه ده ځکه چې ښار نه خلک راځي دلته لږ سیند نه خلک راځي دلته بس قهوې لپاره سلیم استاد سلمچي ویني د ده حقیقت څه کومه غوښه چې تاسو وینئ هغه که وریده ده او که پټې دانې دي که کړي ډېر نامي دی او نوم دلته لري هغه د نوم په خاطر دلته راغلی یم چې زه مې یو څه ناڅه مې دلته شی وخورم یعنې نن په چکر راغلی دې خواته خواته راغلی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستړي مه شئ ګران لیدونکو الله دې وکړي هر چې راستئ روغ او جوړ اوسئ سیلاب رضوال عبدالبی ستاسو په درانه چوپړ کې د جلال آباد ښار مارکو بازار څخه ستاسو په خدمت کې یم ګران لیدونکو نن راغلم دې بازار کې تاسو ته خپرونه چمتو کړم او همدارنګه د دې چې مشرانو سره خبرې وکړو د دې خلکو سره خبرې وکړو د دې بازار څېره تاسو وښیو نو امید چې تاسو دا خپرونه په سکونه تمام نیسئ او موږ څخه تر اخر د شروع مل اوسئ نو ګرانو لیدونکو موږ سره مل اوسئ تاسو څو انځورونه وګورئ بیا به یو ورور سره ودرېږم خبرې اترې به وکړو خواته مې حاجي صاحب یعنې مارکو د بازار مشر ولاړ ده موږ سره او بعضې معلومات ځینې واخلو موږ سره مل اوسئ حاجي صاحب ښه یې جوړې صحت دې ښه ده خیر بس شکر چې جوړ تکړی لیدونکو ته کوله کې ځان وپېژنې خپل نوم دې ووایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه نظر محمد شینواری د شینوارو ولسوالۍ د مارکو د بازار د اصناف رئیس یم ما دنده 4 کاله به شي چې په تېر نظام کې مو په دې کې دلته د کوم قومونه ژوند کوي دلته 2 قامه یو مومند دی یو شینواری مومند دواړه قومونه دلته دغه اوسئ او ژبې بیا کوم ژبې دي دلته نو بس یوه ژبه د پښتو مو خو دلته دا پارسي مارسي او په دې شیانو سره دغه نه لرو پوره تاسو مشکلات لرئ کامره د په خدمت کې مسؤل مشکل خو ډېر زیات دي په افغانستان کې او بیا په زموږ مارکو کې دومره مشکل دی چې بېروزګاره خلک ډېر زیات دي روزګار نشته دی کاروبار نه لري او کاروبار افغانستان کې هسې بس صفر کې ظرف دی بس الله مهربان الله مهربانه دی نو نور سړک ته په اړه خبرې وکړئ سړک خراب دی تاسو بازار څنګه سړک خو یو چې دغه شاته سړک مونږ جوړ شوی وای نو ډېر به ښه وای دغه ته هم پوره سلګۍ شوه خو دلته هېڅ کوم داسې دغه نه دی راغلی چې پیدامې والا ریاست والا والي صاحب هېڅ چا دغه نه دی غوږ نه دی خوځولی یعنې هغوی چارواکو نه څوک دلته نه دي راغلي چې تاسو وضعیت وګورئ نو وضعیت خو هسې راځي بس موږ به اوس تصویر به یې وښیو لیدونکو ته او محصلینو ته انشاءالله دې مشکل ته به یوه لاره د حل پیدا کړي نو بس الله ده وکړ چې دا د مارکو مشکل حل شي بېروزګاره خلک ډېر زیات دي او کاروبار شته نه دی بس خدای مهربانه ده
او ګراني ماغه ته رسېدلې چې نوره نور کوته کوي او که نه ډالر کته راځي ادنه اوښتې ده یو خبره افغانۍ کته کېږي او که یو ډالر چې کېږي 10 افغانۍ کېږي. بس دلته دغه مشکل هم دی چې دغه ډالر او د افغانۍ او کلدار او دغه یو دغه په کار دی بندوبست چې دا کلداره بنده شي. او دلته ما وکته زیاتره راکړه وکړه په کلدارو نو بس دلته د کلدارې خو دلته ډېر وخت وشو 40 کال یې وشو دا به په قرار دغه کوو ولسوال صاحب او قومندان صاحب هم انشاءالله چې په دې کې کار وکوي دغه کوي بندېدو وعدې کړې راسره او یعنې مکمل جلال آباد نه ورک شو کلدار او دلته پاتې بس دا خیري بارډر دی د پاکستان سره کنه ځکه د کلداره جمع ده ټول ولایتونه دلته راځي بس دغه ځای کې یو مشکل پیدا کړی دی بس خیر الله مهربانه ده زه الله د وکړو چې دغه نه خلاص شو بل دغه زموږ خلکو یو کار روزګار زمینه برابره شي. خیر اوسې حاجي صاحب نو محصلین د غږ اوري که څه وینا څه پیام کامران په خدمت نو بس دغه پیغام دی چې مونږ کا وطن ډېر دغه دی غریب وطن دی خلک هم کړېدلي جنګو والي ټولو جنګو والي که نومونه څه یادوو خو بس هر یو چې راغلی زموږ یې دلته زیر زبر کړي د جنګو نه زموږ دا ولسوالي او دا 15 ولسوالۍ دي دوی کې چې درو ته لاړ شي د یو کور روغ نشته ټول کورونه بس چا دې مخه ایستلي او چا هغه مخه ایستلي غار کوم یو زو بلدان او بس هر یو دومره ده چې یو لاکه بیا هغه د پلرو آبادۍ په اسانه جوړې کړه او دلته ګراني هم د خپل ځان وساتي که آبادۍ دغه دلته څومره ګراني دی یعنې دلته نه راځي داسې وزارت له خوا نه دلته دوکانداران سره خبرې نه کوي هغه نرخ و نوار نه هغسې نرخ ته کابو دی دلته نرخ کې دغه نشته خو قیمتي داسې روانه ده نو څه به یې کابو کړي چې الله مهربانه انشاءالله دا مشکل به حل شي خیر اوسې موږ ته وخت راکړه کور د ودان چې تا زموږ اواز ورساو او تا نه مننه ډېره خیر اوسې خیر اوسې مننه ګران لیدونکو موږ سره اوسئ تاسو د مارکو بازار یو څو انځورونه وګورئ او هغه سړک څه خراب دی د هغه انځور وګورئ موږ سره مل ګران لیدونکو بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم راغلو د مارکو بازار مشهوره روش ځي ته چې قدیم ګل استاد نومیږي او دلته روش خرڅوي یو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو روش په باره او څونه وخت کېږي دا کار کوي معلومات به ونه واخلو موږ سره مل اوسئ استاد ښه شکر ضرور بخیر راغلی ښه کار چې کومې لږ به د وخت ونیسو خیر اوسې بس مشکل نشته خبره ساعت ده ښه ده الحمدلله تاسو ښه جوړ بس شکر ژوندی اوسئ خو ښکلی نوم دی اول لیدونکو ته که ووایې نوم مې قدیم ګل دی او په قدیم مشهور یم او څونه وخت کېږي دلته روش پخوئ 18 کاله خواوشا وشي 18 کاله دلته خیروش موږ به چا نه پېژانده ستاسو هغه وخت کار شروع کړو یاره ګمان کومه چې اولنی کار موږ د روش شروع کړی په مارکو بازار کې هغه وخت دا بازار داسې نه یو وتلس دوکان و دلته ټول هیڅ جمع جوش نه و نه دا خبر نه وي تقریبا یو وتلس دوکان و په هغه ټایم کې ما 3 کیلو غوښه پخوله او اوس څونه پخوئ اوس خو ولا دا 1.5 2.5 3 کیلو غوښه خو جمهوریت کې زموږ کار خو الحمدلله اوس څنګه مزه د کار پاتې نه ده پاتې ښه ده ګزاره کېږي بس هغه پام غلط دی الحمدلله بس بد نه دی د ورځې کاروبار اما د کور خرچه به راباسي انشاءالله کور خرچه پکې راوځي دا دوکان هم د خپل د کرایه باندې ده نه په کرایه باندې دی کرایه باندې او څو نفره تاسو سره کار کوي دلته تقریبا داسې ووایه چې واته نفر یو بس خپل ورونه او زامن او شاګردان خپل اما خپل د کور خلک دي د خپل کور کسان د دوی سره سره ډېر بس کور هم ودان مننه ژوندی اوسه او استاد ته ما ته ونه ویل دلته سابقه داره مې د مارکو بازار ته ولې مارکو وایي ولا چې بس د خلکو نه دا مشران هم دغسې اورېدلي چې دا مارکو دلته پخوا چېرته ښامار و څنګه د غره کې اوس هم یو پټه شته د مخامخ تاسو ته ښکاري نو دغه ځای په دې دغه شي باندې مارکو باندې په مار باندې مشهور دی نو دلته یعنې ما خامار چې و ښامار و دلته مړ شوی ده بیا نوم یې دلته ایښی همداسې بالکل همداسې بس کور هم ودان لیدونکو هم غږ اوري محصلین که څه وینا لري خوشحاله لرم مننه زموږ ته مخ راکړه ګران لیدونکو موږ سره مل اوسئ تاسو مارکو بازار یو څو انځورونه وګورئ بیا به یو ورور سره ودرېږو بعضې خبرې اترې به هغوی سره مو لرو موږ سره مل اوسئ
ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست یم د مارکو بازار کې یو او دلته خواته مې د مارکو بازار هغه مشهوره د چایو د کاوو والا نفر را سره ده نو دوی سره بعضې خبرې اترې کوو ورسره به هم اشنا سو هم کاروبار به پوښتنه وکړو څه کار کوي او څونه فروشات لري موږ سره مل اوسئ ورور ښه یې خوشحاله اوسه ورور الله اجازه ده دې خواته به کښېنو اجازه ده ډېر ښکلی نوم د لیدونکو ته ووایه خپل نوم مراد ولسم دی د شینوار اوسېدونکی یم چای به خپله جوړی که نه خپله جوړوم څونه وخت کېږي دلته چای جوړول یاره دا 22 کاله کېږي یعنې نو همدا د کار 22 کاله مخکې نه لګیا یې دغه لګیا یم ورور همدا کار نه نور مې نه دی کړی دا څنګه فروشات شکر دی الحمدلله بس ساعت تېر دی ژوند دی روان دی نو د ورځې څونه چای تاسو جوړوئ او خرڅوئ او څه رقم چایونه جوړوئ چای او قهوه ده څه فرق لري قهوه هم شته وروره او تور هم شته او سره قهوه هم جوړو شنه هم جوړو ترخې هم جوړو دا کومه مشهوره ده مشهوره قهوه ده ځکه چې ښار نه خلک راځي دلته لږ لږ ځای نه خلک راځي دلته بس قهوې لپاره او د قهوه کې بیا چای اچوئ قهوه کې موږ هېڅ چا نشته صرف دا بوره ده او لاچي استعمالوو چا لسی پخوو که نه چې اوبه جوش شي نو بیا چای پرې صحیح راځي بس چای اصلي چای راوړو ځکه د اوس چای نه استعمالوو اصلي چای له کوم ځای راوړئ چای همدلته اخلو موږ خو پلنډو اصلي پلنډو چای استعمالوو موږ غلط دغه نه استعمالوو ماده چای نه استعمالوو دا څنګه مشتریان چین هم راضي دي نه دي او ډېر ولې نه راضي دي ټول خلک راضي دي څونه فروشات لرئ د ورځې که دا مونږ ته ووایه فروشات بس موږ دا 800 زر ورچنکونه وباسو انشاءالله چې 800 یعنې چاینه کې 800 دا غټ چنکونه هم کې واډم دی بس مکس مکس وباسو ځکه چې تعداد موږ ونکړو خو ډېر به لږ نه خیر سرور کورم ودان نو د زی اندام ځای ده ما 2 کاله وړاندې نه دغه ځای دی دا تاسو ځای ده یا کرایه ورکوئ سره کرایه ورکوو کرایه نه اخلي دا ځای دا ناست شاګردان هم لرئ تاسو شاګردان شته را سره څلور شاګردان دي دوی ته به تنخواه ورکوئ تنخواه ورکوو نو کار نه راځي نو شکر دی الحمدلله خیر سرور کورم ودان مونږ ته مخ راکړه لیدونکي د غږ اوري که څه وینا لري لیدونکو ته دا غږ ده چې تاسو نه ډېره مننه والله ژوندي لره او خوشحاله اوسئ او زه هر وخت خدمت کوم وروره د مارکو کې پوه شئ چې هر هغې بس ستاسو خدمت کوم مننه ورور مسافرین د غږ اوري که څه وینا هغوی ته لري بس مسافرین هم الله هغلته خوشحال لري او هغه دی بس مسافرین هم ډېره مننه چې زموږ غږ یې واورېده او موږ غږ اوري بس الله د خوشحال لري هملته کورم ودان نو موږ ته که څه خدمت وي کامیاب اوسئ تاسو حاجي صاحب ته ښه یې خیر اوسئ خیر دی صحت دې ښه ده خیر اوسئ تاسو ښه یې بس شکر ده نو ښکلی نوم دې که ووایه مونږ ته مومن نو تاسو خیر مونږ دلته وایو دا کې کلام دی په افغانانو څه مشر سړی ویني په حاجي صاحب به ورته وایي واه واه دا خو زموږ دا وځي چې حاجي صاحب ورته چې مشر سړی ګیرې سپینه وي خامخا برابر نو په ان شاء الله چې عجیب ورته خدای بیا چې کی کړه نه الله به کوي بس الله دې تا ماجي تاسو ټول ورودي موږ تاسو ته ټول خدای پوزي نو دلته څنګه راغلی نن چې پسې راغلی یا نن چکري راغلی بس رازو دا کاوه ماول ډیره مشهوره ده او بدلته کینو کاوه مسکو ترخې مسکو بس بازار کې وګرځو را وګرځو بس مازیګر کور ته لاړ شو بیروزګار یو کنه یعنی کار نه کوي نه نو کار نشته موږ باندې دستي چې چاته وي چې دا سپینګیره ده په دې وجه باندې څوک کار نه کوي به دغه منډیوال دی کله راشو سره کاوي ورسره وشکو او دغه هلته هغه ځای کې هوټل دی هلته ترکارۍ ځای کې ناست دي نور مازدیګر چې شي جمع وکړو بس همداسې بیا ځو کور ته بس هره ورځ به نو همدا کوي بس بل کار نشته دی چې کار پیدا شي چې کار پیدا شي کار کوي کار کوو خو چې کار نشته نو څه وکړو بس دا خبره ده هر چېرته ځې کار نشته الله دې کاروبار ښه هغه یو هغه ته چا ویلي وایي چې چاته وایي چې چېرته وایي چې ماما سره یم که نه او څه کار کوي وایي څه کار کوي ماما دې څه کار کوي ورخوشي ګرځي نه
نو خبره دا چې موږ هماغه ماما سره ګرځو ماما هم خوشي ګرځي څه نشته کاروبار نشته دا خیر اوسئ صاحب لیدونکو ته که څه وینا لري نو بس الله دې موږ ټول افغانستان په قرار کې او الله دې موږ له همدغه حکومت ښه کړي او الله دې کامیاب کړي او ان شاء الله موږ ټول افغانان دې الله جوړ کړي ان شاء الله موږ ټول دغه حکومت مرګري او حکومت زموږ مرګری دی نو الله دې موږ د افغانستان په قرار کې دغه ته لرو مننه حاجي صاحب کور او مادان څه موږ ته مخ او نور دغه مشکلات لري چې لږ بازار تنګ دی رش زیات دی ځکه بین الملل روډ دی د کابل نه تر د کندهار همداسې که نه دا ګاډي روډ نو دغه روډ کې خالي لږ لارې بندېږي دغه مشکل دی نور مشکل انشاءالله دلته خلک خوشحاله دي او د حکومت نه هم خوشحاله دي او د هر شي نه خو روزګار نه داسې چې روزګار اوس د الله د طرفه کار دی دا د حکومت کار نه دی نه د چا کار دی نو انشاءالله چې دا ښه خلک دي ټول شینواري مومن خوږیاڼي دلته ډېر قومونه ژوند کوي یو نه ډېر قوم چې څومره قومونه دي دې علاقو کې دا ژوند کوي انشاءالله ټول هم ښه دي او خوشحاله دي او په یوه خبره دي او د مارکو نوم که موږ ته ووایي دا مارکو چا ایښی په دې کلي باندې دا مارکو پخوا یو دروغ تېر شوي و چېرې دلته هغه و که نه خامار و داسې و هغسې دا کیسې دي پخوانۍ کیسې دي که نه نو د هغه کیسو نه وی چې مارکو لکه پورې ځای کې یو غر دی دغلته دی هلته معلوم دی هغې باندې یوه کرښه تېره شوې خلکو وایي چېرې دا خامار و اور یې اخیستی و که نه او به داسې لاړو دروغو کیسې دي نور به الله ته پته چې رښتیا و که دروغ و نو ویله دې نوم بیا مارکو د هغه وخت نه یې ورته مارکو وی هغه وخت نو مارکو شو مارکو شو اوس هم مارکو دی څه ووایي نو نوم یې بدلېږي نه چې دا د مارکو بازار دا نوم بد نه بدلېږي همدا نوم یې دی دې نوم باندې مشهور دې شوی نوم باندې په ټول افغانستان کې او په هر ځای کې مشهور دی او په دې باندې انشاءالله ډېر قومونه پراته دي په دې بازار باندې دلته پښتانه ټول پښتانه دي نه ټول پښتانه دي نور که فارسیوان به وي خو ژبه دلته فارسي نه استعمالېږي دلته ټوله پښتو څوک خو پښتو استعمالېږي ژبه پښتو استعمالېږي بله ژبه دلته نه استعمالېږي مننه حاجي صاحب په اجازه هم مننه چې موږ ته وخت راکړه ټول دا ستاسو چې موږ ته وخت راکړه او موږ نه پوښتنه وکړه او اورېدونکي ټول واوري او زموږ غږ خدای ته وکړه چې ټول مشران یې واوري او په غور سره او الله د تاسو روز جوړه او خوشحاله لري او موږ تاسو ټول ګرانو لیدونکو موږ سره اوسئ د مارکو بازار کې یو تاسو اوس انځورونه وګورئ موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو د مارکو بازار کې یو راغلو دی خوا یو هوټل او دلته دوه دانې ورونه هم درېدلي بعضې خبرې اترې دوی سره لرو بازار په باره او کاروبار په باره یې موږ سره مل اوسئ حاجي صاحب ښه السلام علیکم ورحمۃ الله صحت دې ښه ده الحمدلله الله اسلام تاسو ښه یاست مننه ژوندی اوسئ تاسو ښه یاست الحمدلله د خدای فضل دی ستاسو په دوی تاسو ښه یاستئ بس شکر ژوندی اوسئ حاجي صاحب اوله کې که لیدونکو ته ځان وپېژنئ خپلی نوم دې ووایئ د کوم زه استاد سلیم خانزی د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی فلحال په مارکو بازار کې نو یو دوه درې شتون لرم چې اول د شپږو ولسوالۍ د ورزش په اصطلاح باندې د ورزش امیر یم بل دلته خپله د باډي بلډرۍ د جیم او د تکواندو په رشته کې تمرینات ورکوم بل یو ټرم پاس مې ځان ته جوړ کړی دا زموږ د شینوارو غوښې او کړایي او وریته او د پټې دانې ډېرې مشهورې دي نو خپله زه ډېر زیات مینهوال یم خوراکي وم بیا مې په ضمن کې د خپل هوټل ځان ته جوړ کړی نیک کار هم کړی ده او تاسو ورور که ځان وپېژنئ زما نوم بختي خان د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلا د مارکو بازار ته چې راغلی یم دغه سلیم استاد سره مې چې وینې د ده حقیقت سره کومه غوښه چې تاسو وینئ هغه که وریته ده او که پټې دانې دي که کړي ډېر نامي دی او نوم دلته لري هغه د نوم په خاطر دلته راغلی یم چې زه مې یو څه ناڅه نه دلته چې شی وخورم یعنې نن په چکر راغلی دوی خوا ته زه خواته راغلی یم او څونه وخت کېږي تاسو د هوټل هم جوړ کړی ده او یاره تقریبا د 1490 کال نه فعالیت لرم تقریبا 12 کاله څنګه کاروبار هم روزګار الحمدلله بالکل د خدای نه راضي و الله دې راضي شي کار ژوند زندگی اوس ډېره ښه روانه ده او دا دی چې مطلب اوس هغه وختونه لاړه چې ټوپک سالاري و زور او جبر او جمهوریت او هغه مسلې د منځه لاړې اوس که ته چېرته خپله امیر المؤمنین یا مطلب خپله مولوي صاحب یعقوب مجاهدي چې راځي هم دلته ښه پندر غونډ ډوډۍ خوري او خپلې پیسې ورشئ قدندر غوندې دلته وکړي نه دا شته چې چا سره چیډ وکړه یا باس وکړه
دا مشکلاتونه الحمدلله نشته اوس. دا خبره اوس ورکه شوې. دا ختم شوې. دا زورواکي او چا خبره قومنداني او ټوپک سالاري دا د منځه تللې ده. او نور که څه مشکلات لرئ کامره د په خدمت کې مسؤلین د غږ اوري؟ دغه یو مشکل زموږ د شینوارو ولسوالۍ څخه چې غونډه د ننګرهار ده چې د تورخم جلالباد لوی سړک دی دغه کار په ټپه ولاړ دی. ډېر مشکلاتونه په لاره ډېر حادثې مشکلاتونه دا د اکسیډنټ د وجې نه ټکر د وجې ډېر زیات راځي. بازارو کې لارې بندګي ځکه الحمدلله اوس ډېر امن دی. د شپې 2 بجې 3 بجې په هر ټیم کې خلک آزاد سہولت کې راځي نو ترافیکي ستونزې ډېرې زیاتې پیدا کېږي. مطلب سړک تنګ دی او یو سنگل سړک دی نو په هغې باندې رش زیات دی او موټر او شین هم در زیات شوي دي. چکر مکر ته راځي نو زیاتره اکثره د دویم سړک د وجې لارې بندې دي. دا سړک نو باید جوړ کړي. دا سړک چې جوړ شو نو زموږ د غونډ بازار ښکلا ده ورسره ترافیکي ستونزې ورسره نشته دی. ټول مشکلاتونه اسانه کېږي انشاءالله. الله مهربانه ده خدای وکړي چې ستاسو غږ او دلته یې نورو ورونو غږ هم واوري او په دې سړک باندې کار شروع کړي. څه عمومي لاره دی تورخم او کابل او جلال آباد که نه؟ بالکل الحمدلله دغه من چې دا کار شروع شو دا تورخم جلال آباد لوی لار دی. یو خدای د مسافرو دپاره به دا مشکل ختم شي. اوس 6 ساعته کې مطلب دې نه تورخم نه کابل ته رسېږي کېدای شي دا په 3 ساعته کې ورسېږي 3.5 ساعت ځکه ترافیکي ستونزې ډېرې زیاتې دي. لاره بند دی هر مشکلات زیات دي نو دې د وجې نه انشاءالله غږ هم واوري. کور مودان ستاسو د مایک د لارې ټولو د افغانستان مسلمان غرور ولس ته د زړه د کومې سلامونه احترامات. اولا هم د مارکو بازار ته په خیر خوشحالۍ د خوراک څښاک لپاره یو د ټایم پاس لپاره راولم. خیر اوسئ. تاسو څه وینا که لرئ مسؤلینو هېوادوال هم غږ اوري؟ او لکه څنګه چې سلیم استاد وویل چې د سړک ستونزه د واقعیت سره چې په خپله تاسو د موبایل په خیخوم دا زموږ د عزیزان لیدلی شي چې په سړک باندې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته رسېده خو ورسره دلته په 100% ځوانانو ته کار نشته بېروزګاري ده. بل چې زموږ امارت اسلامي مجاهد د هغه کوم مسؤلین چې دي چې هغه زموږ دغه غږ واوري او دغه ځوانانو د کار لپاره یو څه بندوبست ونیسي او څه تصمیم ونیسي. باید یو څه مؤسسې جوړې کړي تر څو ځوانان په کار سي وطن خوشې نه کړي چې په کار مصروف سي. که چېرته ځوانان په خپل هېواد کې په کارونو باندې مصروف شو نو نه غواړي چې دو خارج هېواد ته لاړ شي دا د ملک نه بهر وځي. دا دې موږ د وطن د طرفه پیشرفت علت هم بیا کېدای شي اوسي. واو همدغه ده بالکل. ما خو لوی علت یې همدا دی چې کار روزګار نشته دی. ځوانان چې نن د خپل هېواد نه وځي په همدغې خاطر چې په خپل هېواد کې کار نشته. کار نشته او همدې له خاطره وطن نه جوړېږي. بس الله مهربانه ده. توکل هم په الله کېدای شي ښه به سي ټول. نو مننه چې موږ ته هم وخت راکوئ. خیر اوسئ. په اجازه مننه ایسته. خیر اوسئ کور د واده. ګران لیدونکو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه د مارکو بازار څخه. نو تر بلې خپرونې زه سیلاب رضوال د جلال آباد ښار یو بلې ساحې څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په الله سپارم ښه وخت ښه چارې. څه وینا اخره کې تاسو که لرئ؟ زمونږ خو نوره مشکل نشته په بازار کې. دولتي چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې ساحه او بازار کې موږ ته یو د ټپرۍ ځای او د ولس ته د یو پارکینګ ځای برابر کړي، یو زمینه ورته برابره کړه. نور ماشاءالله بازار ښه راته کولاو کړه. د ده که چې آینده کې بیا راته دغه ستونزې رونوځي خو د پارکینګ او د ټپرۍ ځای نشته، د بیمار ځای نشته چې پکې دمه وکړه. بیخي دغه ستونزې دي دا د ښاروال پورې تړلي کارونه دي او دولت پورې تړلي دي. خدای دې وکړي چې دغه کارونه هم راته مخکې ویسي. بس الله دې وکړي هغه چارواکي یا مسؤلین څه کار کوي په دې پروژو یا په دې پارکو په دې شیانو ستاسو غږ واوري او دې مشکل ته یو اساسي د حل لاره جوړوي. بس الله دې ورته وس او توفیق ورکړه چې دغه موږ ته شینوارو ته د پارکینګ ځای په دې بازار کې زمینه برابره کړه او ځای شته نی ځای ورته پیدا کړه. خو ځای په هغې باندې راته کار شروع کړه. په ټولو بازارونو کې شته، په ټیکوټ کې شته، په ګردي کې شته، په جلال آباد کې شته، کابل کې خصوصا چې زموږ مارکو کې دغه د ټپرۍ ځای پارکینګ ځای نشته دی. بیخي نشته. نه پارک نه پارک شته. د اقل چې دغه دو سړکونو په منځ کې پارکینګ هم مونږ نه لرو. غټ مشکل ده. دا اوس ساحه پاتې ده، ساحه یې پاکه کړې ده. مونږ دولت نه دا غوښتنه چې دې منځ کې د بلاکونه ولګوي، چمن جوړ کړه او داسې نور د ضرورت وسایل چوکۍ موقع پکې برابر کړه، سیستم برابر کړه او دغه غوښتنه هم د دولت نه. بس مننه ورور. الله دې وکړي څه غږ هم تاسو واوري. مننه ستاسو نه هم چې مونږ له هم وخت راکړه په دې دومره دغه کې مونږ مارکو ته راغلی. ستاسو نه ډېره مننه. کور هم واده. ګران لیدونکو په الله هم سپارم ښه وخت. خدای په امان.